که د عثمان رضی الله تعالی عنہ د دین لپاره د خدماتو حالاتو ته وګورو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله غزوې له ته پټ بته اعلان به نه کو چې په دې علاقې باندې ځو په دې لارې باندې ځو او چاندی ولا هم نه کوله لیکن غزوه تبوک دې لپاره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو منبر ته وختو صحابه کرام راجمع کړو چې د شام بادشاه راغلی دی او په سرحد باندې خپل فوج غوزا کړی دی لہذا صحابه کرام ټول تیار شئ 10,000 لښکر چې کوم دی په هغه ټایم کې تیار شو لار اوږده ده انتهایی ګرمي ده کجورو فصلونه چې کوم دی پاخه شوي دي جیش العسره دې ته ویل کېږي غزوه تبوک نو هغې لپاره چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته اعلان یې وکړو چې لاړ شئ خپل خپل کور نه چانده راړئ او منبر باندې اعلان وکړو په دې کې حصه واخلئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول مال راوړ دی عمر رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړی دی نو بیا نبي علیه الصلاة وسلام اعلان وکړو چې څوک شته چې پاسي او جهاد کې چاندې کې اعلان وکړي نو هغه ټایم کې عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې یا رسول الله سلو خان برا کوم او سلو خان تشنا لپاسه نه ساز و سامان سره وډک وي جهاد کې چې کم شی لګي خوراک سامان دی اصله دا وسره راکو بیا نبی علیه الصلاة والسلام اعلان کو څوک شته چې بیا را پاسي بیا اعلان وکي عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې 200 خان د سرونه علاوه نور برا کوم دا به هم مال سره ډک وي دریم زمانه بیا اعلان وکړو عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې یا رسول الله مخکنی 300 نه علاوه 300 خان به نور راکوم دا به الله په لار کې حاضر لیکن مال سامان سره ډک او شارحینو حدیث لیکلي دي چې دې حدیث کې شپږ سوال دغه دی د دې نه علاوه 300 نور خان 900 خان 50 وسره په هغه ټایم کې هغه اسونه ټول د مال نه ډک نن زمانه کې دا د اربونو رپورټ د حساب سره ګوري دا رسی او دې سره سره په هغه زمانه کې چې کومه بهترینه روپۍ وه کم قیمتي شی هغه دینار د 100,000 روپۍ به وه زر اشرفۍ راوړلې د نبي علیه الصلاة وسلام منبر باندې ناست دی په جولای کې ولا واړولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک کو داسې اړي راړي او اعلان کوي چې ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين نن بعد عثمان ته به هیڅ نقصان نه رسي کوم عمل چې کې نقصان به هغه ته نه رسي دا جنتي دی او دغه شان د بل حدیث کې دی چې منبر نه نازل کوزیدو نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمو ما عمل بعد هذه ما عمل بعد هذه عثمان نن بعد عثمان کوم عمل کې هغه ته نقصان نشي رسوله نو دا دین د لپاره خدمات دادي